ډیپریشن ستاسو په وجود باندې څه اثرات دي؟ د ټینشن څه اثرات دي؟ علاج یې څه دی؟ ټولو نه پیل ځان سره یو خبره یاد ساتئ، ډېر زیات علامات دي د ډیپریشن. ستا وجود خوږېدو، سهار کې د پاڅېدو ته زړه نه کېږي، خوراک ته دې یا زړه نه کېږي یا ښه ډېر خوراک کې، ویښته دې غورځېږي، بې ټیمه ویښته دې سپینېږي او ټول نه غټه وجه معده دې خرابه ده. دا ټول وجوهات په دې ځینو دې درد دی، په ملا دې درد دی، انسان ته داسې محسوسېږي او تا ته ځان داسې محسوسېږي چې زه ډېر زیات کمزوری یم. نو دا ټول علامات دي د ټینشن. ختمیږي به څنګه؟ راځئ دې طرف ته راشئ. ټولو نه پهله درته روحاني علاج وایم. یو خو ځان داسې وکړه ټول نه پهله چې خپل مونځ او 10-15 وخته او ذکر الله سره ځان تعلق ښه کوئ. یو خبره. دویمه خبرې ته راشئ، خلکو سره مدد کول شروع کړئ او د خلکو سره ملاوېدل شروع کړئ او د کمو خلکو سره کم چې ستاسو نه لاندې دي. د لاندې مطلب زما داسې دی چې هغه ستاسو نه په لیول کې، ستاسو نه په پیسه کې، ستاسو نه په سټیټس کې اوچت نه دي. د ځان نه لاندې خلکو سره ناسته پاسته شروع کړه، د هغې سره مدد شروع کړه، غټ سکون به درته ملاوېږي. دویمه خبره، ځان بیزي وساته، په سپورټ اکټیویټي کې ځان وساته بیزي. چېرته کرکټ کوه، والیبال کوه، فوټبال کوه، چې څه قسمه هم کار وي هلته ځه. که سم نشي کولی ګراونډ ته هسې ځه چې کوم ماشومان ګیم کې هغې سره ګپې شپې لګوه، ځان بیزي ساته. کم څیز نه چې ته زیات اریټیټ کېږي، اریټ کېدو مطلب زما دا چې کم څیز تا ډېر تنګوي، کم سوچ تا ډېر تنګوي، کومې خبرې تا ته ډېره مسله ده، هغې طرف ته کوشش کوي چې ستا ذهن نه ځي. ها که ذهن دې لاړم زر ځان د ملګري سره بیزي کړه. که ته په دیره کې پاتې کېږي، ملګرو سره پاتې کېږي، که کلي کې په ګاونډ کې هر څه چې کله ته هم داسې قسم هغه راځي کور ته ځئ، کور کې ماشومانو سره لوبې کوه، ماشومانو ته ټایم ورکوه، دلته خپل ملګري ته ټایم ورکوه. بل اخلاق خپل ټیک کړه. که ستا په اخلاق کې لږ دا تریخوالی راځي که نه، دا په وړه خبره درته غوسه درځي، د ټینشن کې دا مې یو غټ څیز دی. په وړه خبره غوسه درځي، په وړه خبره ته خفه کېږي. کوشش کوئ دا خبرې ذهن نه وساته، خپل ذهن نه د ذهن دا بالکل صفا سوتره کړه. یو او آخري ټولو نه اهم او ضروري خبره، څه چې تا سره دي که نه، په هغې کې ځان خوشحالولو کوشش وکړه. که ستا تنخواه 2000 درهمه ده او که ستا تنخواه 18000 درهمه ده، کوشش وکړئ دغه 2000 درهمه ستا لپاره دومره کافي شي چې دې کې ته خپل فیملی او خپل ځان ښه خوشحاله وساته. بل ته مه ګوره، څه چې تا سره دي هغې باندې شکر وباسه او د ټولو نه بهترین د شکر طریقه چې ده هغه دا چې الله نه په دې شکر وباسي چې الله پاک ډېر ښکلی صحت درکړی، ډېره ښکلې ځواني درکړې ده، ډېر ښکلی خاندان یې دل درکړی دی، ډېر ښکلی علم او پوهه یې درکړی دی. ټول نه غټ شکر په دې باندې وباسه. ټیک شو؟ نو نن نه پس به څه کوئ چې څه هم تاسو سره دي په هغې به ځان د خوشحالولو کوشش کوئ، خپل اسلام سره ځان لږ ټچ ساتئ، د خلکو سره مدد کوئ. ټینشن ختم.